سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دين اسلام ډیرو قدرمنو درنو او عزت مندورونو د ایمان شعبې په دې بنیاد بیانېدلې چې زمونږ او ستاسو هغې ته توجه پیدا شي او چې کومه شعبه مخې ته راځي ښه په مینه او محبت او ښه په جذبې عملي کوو او زمونږ او ستاسو هغې ته فکر وي بلکې بعض د ایمان شعبې هغه دي چې
منګ او تاسو یې کوو لیکن دومره په اهتمام نه کوو په دې وجه چې زمونږ ذهن دې ته متوجه نه دی چې دا هم لا د ایمان شعبه ده او زمونږ ذهن دې خبرې ته متوجه نه دی اگر که خبرې بار بار اورېدلې دي یو په هغې کې نن چې موږ او تاسو د خطبه کې کومه موضوع بیانو چې د ایمان شعبه ده موږ او تاسو یو ورځ کې بار بار ادا کوو هم خو ډېر اهتمام ورته په دې وجه نه ورکوو چې زموږ فکر دې ته متوجه نه دی چې دا هم د ایمان شعبه ده هغه په ښایسته طریقې سره اودس کول د الله د نبی د سنت مطابق اودس کول اودس هغه بهترین عبادت دی چې موږ او تاسو یې شپه او ورځ کې کوو څلور پنځه کرتې یا د دې نه هم زیات خو کله موږ او تاسو باندې بوج کېږي رانه پاتې شي او کله ناکله موږ او تاسو ډېر په شوق او مینې هغې ته نه راځو کله ناکله د هغې فایدو او د هغې حکمتونو استحضار ونه کړو نو د دې عبادت نه پوره خوند وانلو که موږ او تاسو دې ته متوجه شو چې دا یو عبادت دی دا د ایمان شعبه ده دې کې ډېرې فایدې پرتې دي صرف څلور اندامونه وینځل نه دي بلکې د ډېرو حکمتونو نه ډک عبادت دی نو بیا به موږ او تاسو چې مانځل راځو اودس به م یېښ وی یو ځلې بیا م اودس کوو تازه اودس څنګه چې د هغې بندګانو طریقه دا وه چې هغوی به د اودس په فایدو او حکمتونو پوهېدل نو هغوی به هر مانځه ته مستقل اودس کوو ولو که زوړ اودس به و الله د نبی صلی الله علیه وسلم فبارک امراضی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یتوضأ لكل صلاة د الله نبی به هر مانځه ته اودس کو برابره خبره ده که مخکنی اودس به و که نه به و د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما په باره کې د هغه د شاګرد نه پوښتنه وشوه چې د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه زندگی په کور کې څنګه وه ویل هغه دومره عبادت کو چې موږ د هغې طاقت نه لرو ځکه هغه به کول الوضوء لكل صلاة والقراءة فيما بينهما هر مانځه ته به تازه اودس کو او د یو مونځ نه به بل مونځ پورې کار دا و عادت به دا و چې د قرآن کریم تلاوت به کو اودس د ایمان هغه شعبه ده چې قرآن کې الله موږ او تاسو ته د دې عبادت حکم کوي نو اول یا ایها الذین آمنوا باندې خطاب کوي او قرآن کې چې کوم ځای کې یا ایها الذین آمنوا باندې خطاب کړی شوی دی دې ته صحیح متوجه شئ ځکه دا الله موږ ته یا د یو خیر حکم کوي او یا د یو شر نه موږ منع کوي علماء کرام ذکر کوي یا ایها الذین آمنون چې رسو کوم حکم ذکر کیږي دا من مقتضیات الایمان د ایمان د مقتضیاتو نه دی ایمان غواړي او د دین رسو د ایمان شعبه ذکر کیږي مذکور تلاوت شوی آیت کې الله فرمای یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إذا إيمان ولاو شكل ما انزت پاسید لئی عام مفسرین خدا معنا کوي چې دلته وانتم محدثون دا مقدر دی چې بیا اودس یو مانځه ته پاسېږئ نو اودس به کوئ لیکن د ډېرو علماو رایه دا ده
چې دا یو استحبابي امر دی چې هر مانځه ته پاڅېدلی اودس به کوئ لکه څنګه چې د الله د نبي طریقه هم داسې وه او مخکې د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما طریقه هم داسې وه اگر چې په یو اودس باندې ډېر منځونه کولی شي لکه دا هم د صحابو طریقه وه لیکن بهتره طریقه دا ده زما خوږو وروڼو مو اودس کول د ایمان شعبه ده او معمولي شعبه نه بلکې یوازې په اودس باندې محافظت کول او په هغې اهتمام کول د الله نبي د مؤمن علامه ګرځولې ده فرمایي وی واعلم وی لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن چې اودس پابندي کوي اودس په پابندۍ باندې کوي په ښه طریقه باندې کوي دغه انسان مؤمن دی بلکې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایي نمایي ایمان چې دی هغه اودس دی الطهور شطر الایمان وجه دا ده چې قرآن کریم کې الله مونځ ته ایمان وایي الله فرمایي چې الله به چرې ستاسو ایمانونه ضایع نه کړي الله ستاسو ایمانونه نه ضایع کوي قرآن کریم کې الله فرمایي او هلته مفسرین معنا کوي چې مراد د ایمانکم نه هغه صلاتکم الی بیت المقدس منځونه دي دي منځ ته ایمان ویلی شوی دی او د منځ دپاره اودس شرط دی نیمه حصه د منځ د اودس دی او نیم منځ کول دي په دې بنیاد ورته نمایي ایمان ویلی شوی دی چې قرآن اودس ته منځ ته ایمان وایي او اودس د مانځه دپاره شرط دی په غیر د دې نه قبلیږي نه څنګه چې د الله نبي فرمایي چې لا یقبل الله صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضا اس کله به الله ستاسو مونځ قبول نه کړي د هغه انسان مونځ به قبول نه کړي چې بیا اودس یې تر څو چې اودس کړی نه وي نو دا دومره عظیمه شعبه ده د ایمان چې دې ته شطر الایمان ویلی شوی دی شطر الایمان داسې یو عبادت کې به سړی څنګه سستي وکړي زما خوږو وروڼو زمونږ او ستاسو ګناهونه زمونږ زړه دپاره دومره ضرري څیزونه دي چې هغه زړه ته دومره ضرر رسوي لکه زهر چې بدن ته ضرر رسوي د دې ګناهونو مثال داسې دی لکه زخمونه ډېر کله به ته یو زخم معمولي ګڼې هغه به بد شي او دغې زخم نه به ستا مرګ وي گناهون هم دسی دی چې دا ایمان زخمی کوي ایمان کمزوری کوي ایمان ته ضرر رسوي ډېر کرتی یو ګناه به ته معمولي ګڼې او هغې ګناه په وجه باندې به ستا ایمان ته ضربه ورسېږي خو ولې د اودس په وجه ستا ګناهونه صفا کېږي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي إذا توضأ العبد المؤمن أو المسلم خرجت خطاياه من عينيه أو خرجت من عينه كل خطية نظرت إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء کله چې یو انسان اودس کوي یو مخ ووینځي د مخ ټول ګناهونه اورجیږي تر دې پورې چې د سترګو کم ګناهونه دي هغه هم راځي په بل روایت کې حتی تخرج من تحت اشفار عینیه د سترګو د بڼو د لاندې چې کم ګناهونه دي د اودس د اوبو په وجه باندې هغه هم راوځي د هغې هم صفایي وشي او د دې بل یو روایت کې داسې راځي چې خولې ته اوبه واچوه د خولې ګناهونه ورځي چې پوزې ته اوبه واچوه د پوزې ګناهونه راوځي او چې مخ ووینځي نو د ټول مخ تر دې چې د سترګو د بڼو د لاندې کم ګناهونه یې هغه هم راوځي نو کله چې یو انسان لاس ووینځي خرجت من یده كل خطیة بتشته یداه حتی تخرج من تحت اظفار یدیه چې انسان لاسونه ووینځي مټې نو د دې د لاسونو ګناهونه وځي تر دې پورې چې د نوکانو لاندې کم ګناهونه یې هغه هم راوځي چې خپې ووینځي
نو په دې قدم چې کومې ګناه ته قدم اخستی د خپو ګناهونه اوځي تر دې چې د نوکانو د لاندې ګناهونه م راوځي حتی یخرج نقیا من الذنوب تر دې چې د ګناهونو نه صفا شي. که دنیا کې موږ او تاسو ته یو معمولی غونته کې وایرس یو جراثیم په باره کې ویلی شي که پلانې ورزش چا وکړه پلانې سپورټ چا وکړه پلانې دوايي چا استعمال کړه پلانې ټیکه یې ولګوله دې سره میکروبونه جراثیم ختمیږي نو که هغه په هر قیمت باندې موږ به هغه پیدا کوو استعمالو به حال دا دی چې د دنیا میکروبونه جراثیم هغه زمونږ د فاني دنیا ته ضرر رسوي او ګناهونه هغه جراثیم دي چې هغه ایمان ته ضرر رسوي خو د دې اودس په وجه باندې هغه ګناهونه صفا کېږي. بلکې زما خوږو وروڼو په دنیا کې لوی کمالي انسان هغه دی چې د هغه رب د هغه سره مینه ځکه دنیا کې که د دنیا یو بادشاه د چا سره مینه وکړي هغه ډېر زیات خوشحاله او ډېر زیات ځان ورته دروند ښکاري او ډېر ځان ورته قدرمن ښکاري او د خلکو په نظر کې هم قدرمن دی چې د دې سره د دنیا د بادشاه مینه ده د اودس په وجه باندې د بادشاهانو بادشاه د بنده سره مینه کوي. رب العالمین دا خبر په قرآن کې ورکړی دی. هغه فرمایي ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین. الله رب العالمین هغه ذات دی چې هغه د توبه ویستونکو سره هم مینه کوي او څوک چې ځان صفا کوي طهارت کوي او طهارت عام لفظ دی طهارت د انجاسنا طهارت د احداثنا گندگی چې بدن باندې پرته د عام صفا کوي او کومه بیا اودسي ده چې هغه جنابت دی یا وړه بیا اودسي ده هغه هم د ځان لري کوي داسې انسان سره الله مینه کوي. قرآن کریم کې الله د مسجد قباء په باره کې فرمایي فیه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. دی مسجد قباء کې داسې خلک دي چې هغوی ځانونه صفا کوي پاکي کوي او الله رب العالمین د پاکي کوونکو سره مینه کوي. دا آیت چې کله الله رب العالمین نازل کړه د دې قباء خلک الله د الله نبی راوغوښتل چې د قباء صحابه کرامو رب العالمین ستاسو صفت کړی دی تاسو څه کوئ نو دې صحابه کرامو نه داسې روایت هم نقل دی چې دوی ویل چې موږ په اوبو استنجا کوو ځان صفا کوو او بلکې دا دی چې موږ د جنابت غسل پابندۍ سره کوو هر مانځه ته اودس کوو. نو د الله نبی ورته وویله چې او الله په دې بهترین کار ستاسو صفت کړی دی دا لازم اوسوئ. زما قدرمن او عزتمند ورونو د مؤمن لوی ارمان په دنیا کې دا دی چې زه جنتي انسان جوړ شم د دې جنت په شوق او مینه چې زما رب زمانه راضي شي او مال جنت راکړي هغه جنت چې د هغې یوې کوړې ځای د ټولې دنیا نه بهتر دی هغه جنت چې په هغې کې هغه نعمتونه دي چې سترګو لیدلې نه دي غوږونو اورېدلې نه دي د چا په زړه کې د هغې سوچ فکر تیر شوی نه دی. دې جنت ته د داخلېدلو موږ ته اسباب ډېر دي 100 اسباب قرآن او سنت ذکر کړي دي او دا د رحیم ذات رحم دی که دا یو درنه بچ یو خطا شي بل به وکړي که بل ونه شي بل به وکړي یو کې خو به راشي که نه 100 اسباب موږ د دې خپل قاصر ذهن مطابق جمع کړي. یو په هغې کې اودس دی چې سړی په پابندۍ باندې اودس کوي نو هغه انسان الله جنت ته داخلوي. عقبه بن عامر رضی الله تعالی عنہ فرمائی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه الطیبه ته راغلی موږ شپنکیان و اوښان به م سرول خپل مابین کې مې ویل چې دا شپنکیتوب دی نو زموږ نه خو علم په ود کېږي
او کدا نکو مال ضایع کیږي طریقه به جوړه کو یو کس با د علم حلقه کې حاضری ورکړي د الله نبی خواله وزي الته چې کوم علم حاصل شوی او هغه به موږ ته بیانوي په دغه ورځ به د هغه اوښان موږ ساتو بیا به بل کس ځي او لس کسانو جذبه ورسره وه زما خوږه وروڼو صحابه کرامو علم په دې طریقه یاد کړی دی چې خپل کارونه او روزګارونه یې کړي دي خو د هغې سره څه حصې هم علم له ورکړې ده که انسان په خپل ژوند کې لږ غونته کې وخت نیمه ګنټه هم دین له ورکړي او څه حصه د الله دین یادوي ورځ هره ورځ حساب که 360 ورځې کال دی نو یو کال کې چې 360 مسائل ته یاد کې کنه د ورځې یوه خبره هم یاده کې 360 مسائل بس تا یاد شي که 2 کاله که 10 کاله دا عمل سړی جاري وساتي کار روزګار به هم دی جاري وي او دلته به د یوه عظیمه سرمایه د علم هم جمع کړي خو د زړه جذبه په کار وي د عقبه بن عامر رضی الله عنه او د هغه د ملګرو په شان وایي زه په خپل نوبت کې د الله نبی لرالم نو هغه وفرمیل ما من مسلم یتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين مقبلا عليهما بوجهه وقلبه إلا وجبت له الجنة اس یو مسلمان نشتا چې خسته اودس وکړي د الله د نبي په طریقه اودس وکړي او بیا د هغې نه وروستو 2 رکعته مونځ داسې وکړي چې مخ او د زړه توجه دواړه د مانځه ته وګرځوي اخوا دې خوا ګوري هم نه په زړه کې هم نور سوچونه او فکرونه نه کوي مګر دې انسان دپاره جنت واجبېږي ما چې دا خبره واورېدله ډېره خوږه رامنې لګېدله او ما وویله ما جود هذا دا څومره کره خبره ده اودس مونځ 2 رکعاته ټولو باندې یو 10 منټه نه لګېږي او جنت دا څومره آسان کړی دی الله چې د دومره ډېرو اسبابو سره سره هم سړي نه به فوت شي دا به ډېره بدبختي الله دې موږ د دې بدبختۍ نه وساتي نو ما ویل دا څومره کره خبره ده څومره ښایسته خبره ده څومره خوږه شاته مې یو سړی ناست راته ویله د دې نه مخکې ته خو وروستو رالې د دې نه مخکې خبره د دې نه هم ډېره خوندوره وه ما چې وکتلې هغه عمر بن الخطاب رضی الله عنه ما ویله چې جناب هغه خبره څه وه هغه وفرمایل هغه دا وه چې د الله نبي وفرمایل ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 8 د دې نه مخکې خبره دا وه چې د الله نبي وفرمایل کوم انسان چې اودس وکړي او کامل اودس وکړي په صحیح طریقې سره اودس وکړي کوم چې د الله د نبي نه احادیثو کې نقل دی او بیا ترې وروستو دا کلمه وایي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله دې انسان ته د جنت 8 دروازې کولاو شي او 8 دروازې کولاوېدل د جنت د مستحق کېدلو کنایه ده یعنی په یو اودس نه وروستو دا کلمه پابندۍ سره ویل د جنت ټولې دروازې ستا په مخ باندې کولاوئ ځکه لا اله الا الله د جنت د هرې دروازې چابي ده نو اودس زما خوږو وروڼو د اودس نه وروستو دعا او جنت حاصلېدل زمونږ کریم رحیم رب موږ ته د جنت داخله څومره آسان کړی دی او څومره ډېر اسباب او آسان اسباب یې مقرر کړي دي د دنیا د یوې کمرې یوه شپه په دومره آسان کار باندې نه میلاویږي چې یو انسان وي هغه یو بلډینګ جوړ کړی په یو ښار کې یوه شپه چې ته کوې که نه د هغې دپاره به زرګونه پیسې جمع کوې حال دا دی چې جنت او ټول جنت حاصلېدلو اودس باندې دا څومره ښکلی عبادت دی خو موږ او تاسو څومره غفلت په دې کې کوو د قیامت د سخترینې ګرمۍ په ورځ باندې به
د انسان لوی ارمان دی چې چرته اوبه پیدا کم او اسکم که دا اوبه په هر قیمت باندې پیدا کېږي انسان به هغې ته تیار وي خو چې یو ګوټ اوبه پیدا کړي یو جام اوبه پیدا کړي ویسکي وجه دا ده چې سخته ګرمي به وي په مخ د ځمکه به نورې اوبه نه وي صرف د الله د نبي د حوض اوبه به وي حوض د هغې دپاره هغه څوک مستحق دی چې دنیا کې محنت او خواري وکړي یو سبب د دغې حوض د اوبو حاصلول په دنیا کې په ښایسته طریقې سره اودس کول دي یو ځلې نبی صلی الله علیه وسلم قبرستان ته راووته او ارمان یې وکړه وددت ان لو رأیت اخواني زه دا خوښه ګڼم چې ما مې خپل ورونه لیدلی وی صحابه کرامو د دې خبرې په وجه باندې هغوی ته تحیر رالی تعجب یې وکړه د الله د نبي نه پوښتنه کوي اولسنا اخوانک یا رسول الله ولې موږ دې ورونه نه یو هغه ورته وفرمیل تاسو مې صحابه یې تاسو مې ملګري یې زما ورونه هغه څوک دي چې لا تر اوسه پیدا نه دي او ما لا نه دي لیدلي تاسو وګورئ هغه عظیمه هستي زموږ او ستاسو د دیدن ارمان کوي ولې د ایمان په وجه د اودس په وجه د مونځ په وجه صحابه کرامو فرمایل د الله رسوله چې ستا ورونه دي تا لیدلي نه دي د قیامت په ورځ باندې به ته څنګه وپېژنې هغه وفرمایل تاسو ما ته خبر راکئ که یو انسان وي او د هغې تک تور آسونه او دې آسونو په منځ کې یو آس وي چې د هغې مخ تندی هم سپین وي خپې هم سپینې وي او لاسونه هم سپین وي دا اس په دې تورو آسونو کې د چا نه ورکېږي صحابه کرامو ورته وفرمیل چې نه یا رسول الله ویل ان امتی یأتون یوم القیامة غرا محجلین من اثار الوضوء زما امت به ماته د سپینو مخونو سپینو لاسونو سپینو خپو والا راځي وجه دا ده چې په دې اندامونو دوی یو عبادت کړی دی چې هغه اودس دی دا اودس د اثر په وجه باندې بیا وایي وانا فرتهم علی الحوض زه به په حوض انتظار کوم چې دا سپین مخي سپین لاسونه او سپینو خپو والا بندگان به راځي او زه به په حوض کې اوبه ورکوم په هغه ورځ چې په مخ د ځمکه به نورې اوبه نه وي سوا د حوض د انبیاو نه خو زموږ د نبي حوض به په ټولو حوضونو کې ډېر لوی دا اوبه به هغه چا ته ورکولی شي چې دنیا کې اودس کړی سپین مخ سپین لاس سپینې کړي یو بل حدیث کې همداسې راځي د الله نبي وفرمایل چې د قیامت په ورځ اولنی انسان زه یم چې ما ته به د سجدې حکم وشي اولنی انسان زه یم چې ما ته به د شفاعت اجازت وشي زه چې سر راوچت کړم ښي طرف ته ګس طرف ته به خپل امت ووینم د الله نبي نه پوښتنه وشوه جناب ته به د خپل امت په څه پېژنې هغه ته وفرمیل چې زما امت به د سپینو لاسونو سپینو خپو سپینو مخونو والا په دې وجه راځي چې دوی دنیا کې اودسونه پابندۍ سره کړي دي دا د ایمان دومره ښکلې شعبه ده د دې اودس په وجه باندې الله قرآن کریم کې موږ ته فرمایلی دي چې جنتیانو ته به د سرو زرو سپینو زرو زیورات اچولی شي الله نبی فرمای دا زیورات به هغه ځای ته رسیږي چې د اودس اوبه تر کوم ځای رسېدلی فرمای تبلغ الحلیة من المؤمن حیث یبلغ الوضوء د مؤمن زیورات به هغه ځای پورې واچول کېږي کوم ځای ته چې د اودس اوبه رسېدلي زما خواږه ورونو دنیا کې یو انسان یو ډګري حاصله کړي یو ترقي حاصله کړي د دې فانی دنیا ترقی سره څومره خوشاله چې ما یو عظمت حاصل کړ یو شرف حاصل کړ یاران دوستان خپلوان مبارکۍ لراځي او ډېر خوشحالي کوي چې زمونږ یار دوست هغه یو ترقی حاصل کړه یو درجه حاصل کړه یو ډیګري حاصل کړه حال دا دی چې دا د دې فانی دنیا فانی ترقی دا یو څو ورځې فایده کوي او ختمه د آخرت درجات د آخرت
اوچتواله د آخرت د جنت د درجات او رفعت هغه د اوداسه په وجه باندې حاصلېږي او د انسان ټول ګناهونه د دې په وجه باندې معاف کیږي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته فرمایل الا ادلکم علی ما یمحو الله به الخطایا ويرفع به الدرجات. اذا ما ملګرو زه تاسو ته داسې یو عبادت نه درخیم چې د هغې په وجه باندې ستاسو ګناهونه معاف شي او د جنت درجات هم اوچت شي. صحابه کرام وفرمیل ولې نه د الله رسوله داسې عبادت خو موږ ته راوښایه. د الله نبي وفرمایل اسباغ الوضوء علی المکاره، د مشقت او تکلیف سره سره ښایسته اودس کول، کامل اودس کول. دویم د یو مانځه نه وروستو د بل مانځه انتظار کول، مانځه ته انتظار کول یو ښکلی عبادت. او دریم مساجدو ته ډېر قدمونه اخیستل. ډېر قدمونو مطلب دا هم دی چې د لرې نه سړی مسجد ته راځي او دایم مطلب دی چې بار بار راځي، ولو که نږدې مسجد یې خو بار بار چې راځي د ده قدمونه به ډېر وي. زما خوږو وروڼو د دې اوداسه په وجه سړی نورو عبادتونو ته چستېږي او ستړیا هغه د دې اودس په وجه باندې ختمیږي او دې تجربې ته ضرورت نشته. د الله نبي د دې اودس په باره کې فرمایلی دي چې دا په انسان کې چستی پیدا کوي، نشاط. او تاسو به بار بار دا تجربه کړي چې سړی په خپل کار کې، روزګار کې، سفر کې ډېر ستړی شي او بیا لږه وقفه وکړي، تازه اودس وکړي او مونځ وکړي، انسان زړه ته یو سکون راشي او بدن هم دمه شي. زما خوږو وروڼو اودس د ایمان یوه شعبه ده. ډېر په ښایسته طریقه باندې کوم چې د الله د نبي نه نقل ده په ښکلې طریقه باندې اودس کوئ چې طریقه حدیث د عثمان رضی الله عنه نورو احادیثو کې ذکر ده. هغه دا ده چې سړی کله اودس کوي بسم الله ووایي، بیا چې اودس کوي د اودس دپاره مسواک استعمال کړي، ځکه د الله نبي وایي که په دې امت مشقت نه وی نو ما به هر اودس سره مسواک فرض کړی وی. بیا 3 کرتې خولې ته اوبه واچوي، 3 کرتې پوزې ته اوبه واچوي او په دې کې مبالغه وکړي. مبالغه دې ته وایي چې اوبه په پوزه کې بره کش کړي. بیا 3 کرتې مخ ووینځي، بیا 3 کرتې ښي لاس ووینځي، بیا 3 کرتې ګس لاس ووینځي. بیا د سر مسحه په دې طریقه وکړي چې د سر په مخکنۍ حصه باندې دواړه لاسونه کېدي او دا لاسونه د سر آخرنۍ حصې ته ورسوي. بیا بیرته هغه ځای ته راولي کوم ځای نه چې شروع کړې ده او بیا د غوږونو مسه وکړي چې دا د شهادت ګوتې د غوږونو په سرو کې داخلې کړي او په دې غټو ګوتو باندې د غوږونو شا طرف مسه کړي او بیا خپې ووینځي او د هغې نه وروستو دغه دعا ووایي چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. او دا کومې فایدې چې مخکې ذکر شوې وي دې ته توجه وکړي او یقین وکړي چې ما ته به دومره ډېرې فایدې حاصلې شي. یقینا چې په دې اودس کې به یو خاصه مزه پیدا شي او دا اودس به داسې یو خوند را پرېږدي چې اودس کوونکی به د اودس نه خوند والي او کله چې اودس نه د خوند واخسته د مونځ په خوند باندې به بیا پوه شي. الله دې موږ او تاسو ته د عبادتونو حلاوت نصیب کړي. الله دې زموږ د ایمان د شعبو د عملي کولو توفیق راکړي او رب العالمین دې موږ او تاسو د ګناهونو محفوظ کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.